همدارنګه شاید دلته زه نن ولاړ یم بل کال کېدی شي یا زه نه یم خو موږ د ټولو همدغه نړیوالو او هېوادوالو څخه غوښتنه کوو چې تلسیمیا ناروغانو پاملرنه وکړي. سرطان شفاخانه کې به په څلورو برخو کار کوو چې هغې نه یو تلسیمیا ده. د دې برخې کې هم موږ پروګرام لرو انشاءالله چې خو د وخت سره به وخت مخکې به ځو. د تلسیمیا ماشومانو لپاره د افغان میډیکل کمپلیکس یا هم د اتا خیري بنسټ لوري ځینې تحایف چې د وزارت سره په ګډه ترتیب شوي دي نو انشاءالله ورته ویشل کېږي. وطن افغانستان دې د خپل ځان راته ګران دې پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وختو شو چې وران دې زما وطن افغانستان دې د خپل ځان راته ګران دې پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وختو شو چې وران دې. د مجلس ګډونوالو نیکې هیلې او پیرزویانې مو ومنئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځئ چې د تلسیمیا ناروغانو سره مرسته وکړو، د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړو او د وینې معاینې ته اهمیت ورکړو تر څو دا ناروغي موږ د ټولنې څخه له منځه یوسو. غټ علت د تلسیمیا ناروغۍ دی هغه د وینې خپلوي لرونکو ترمنځ ودونه دي. په دې باندې موږ یو 2 کاله مخکې په ټول افغانستان کې یو ډیره جامع څېړنه وکړله چې په افغانستان کې دغه د وینې خپلوي لرونکو ترمنځ ودونه د دې دا کچه څومره ده او بیا په دغه خلکو کې د تلسیمیا پیښې څومره دي. څه لازم دي موږ ته؟ یو خو عامه پوهاوی د زموږ ټولو مسؤلیت دی، بل د وزارت په سطحه باندې کوم نړیوال معیارونه چې دي دا د دوی مسؤلیت دی. د انجیوګانو سره دادخواهیانې دغه دي ځکه دلته موږ ډونران لرو. ډونران په MHPCS کې په عامه پوهاوي کې کمیونټي موبلایزیشن کې په دې کې میلیونونه روپۍ مصرفوي. دوی سره باید دادخواهیانې وشي. دوی باید په دې باندې قانع شي چې تاسې دغې برخې ته هم پاملرنه وکړئ. تاسې دغه خپل ډونیشن چې دی دا راوړئ په تلسیمیا ځکه دا اوله کرښه ماشومان دي چې دوی سره مرسته وشي. نو زه ډېر وخت نه نیسم، ستاسې قیمتي وخت دی. خدای دې وکړي چې په دغه لږ وخت کې هغه زما چې کوم احساسات وو هغه مې تشریح کړې شوي وي. مننه ستاسې د توجه څخه یو نړۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو، نوم مې محمد دی. په تلسیمیا ناروغۍ اخته یم. دا یوه ارثي ناروغي ده او چې د وینې سره کرویات پکې په ناسم ډول جوړېږي چې د 1615 کالو پورې تقریبا د ده عمر نه پاتې کېږي. تېر کال په همدې ورځ باندې دلته موږ سره شهید باختیار احمد هوتک دلته ولاړو او هغه اوس موږ سره نشته او همدارنګه شاید دلته زه نن ولاړ یم بل کال کېدی شي یا زه نه یم خو موږ د ټولو همدغه نړیوالو او هېوادوالو څخه غوښتنه کوو چې تلسیمیا ناروغانو پاملرنه وکړي چې په آینده کې نور ناروغان په دغې ناروغۍ ونه کړېږي. همداراز د ټولو هېوادوالو هیله لرو چې د خپلې وینې په ورکولو درملو سره زموږ ژوند ډېوې روښانه وساتي. ستاسې وینه موږ ته ارزښت لري ځکه همدا باعث دی چې زموږ د ژوند ډېوه تر دې دمه روښانه ده. مننه کوو په درنښت. د تلسیمیا ماشومانو لپاره د افغان میډیکل کمپلیکس یا هم د اتا خیري بنسټ لوري ځینې تحایف چې د وزارت سره په ګډه ترتیب شوي دي نو انشاءالله ورته ویشل کېږي. انجینر عطاالله شهیدوان صاحب ته بلنه ورکوي چې هغوی په خپلو لاسونو د تلسیمیا ماشومانو ته ډالۍ ورکړي. یتیمان د شمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا سیر ګریوان دی. شاهدان د شمار وتلي یتیمان د شمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا سیر ګریوان دی.
زما وطن افغانستان دے د خپل ځان راته ګران دے پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت شو چې وران دے پورا اصول سلوخت کالا یرغلونا دی بدحال خدایا اور پمنگا دغستا سلور کنجا ډیره زیاته مننه د مشرانو او ډاکټر صاحبانو د ځوانانو نه چې نن داسې ورځ ده چې د سرطان د تلیسیمه نړیواله ورځ ده. زه په ټولو نړیوالو باندې غږ کوم چې راځئ چې افغانستان ځورېدلی دی، کړېدلی دی، بالخصوصا د صحت په برخه کې موږ او تاسو سره یو شو او مرسته او کومک وکړو. او زه د دې سټیټ نه په ټولو هغه هیوادوالو غږ کوم چې د عطا فاونډیشن سره یې کومک کړی تقریبا د یو کال نه چې هغه د شفاخانې دپاره د سرطان د شفاخانې دپاره د سرطان شفاخانه کې به په 4 برخو کار کوو چې هغې نه یو تلیسیمه ده. د دې برخې کې هم موږ پروګرام لرو انشاءالله چې خو د وخت سره به وخت مخکې به ځو چې د وزارت صحت عامې په هماهنګي باندې او د دوی په تفاهمنامه باندې موږ چې کوم کارونه کوو هغه به له دوی سره ملاتړ هم کوو او مخکې به ځو انشاءالله چې او دا نه د عطا په نوم به جوړېږي، دا په ټولو افغانانو په نوم به یو نوم به انتخاب کېږي او هغه یو نوم موږ انتخاب کړی دی چې هغه افغان میډیکل کمپلیکس دی چې دا د ټولو افغانانو دی، نه د قوم دی نه د یو شخص دی. نو زه د دې سټیټ نه په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې هغه د هرې ژبې وي، راځئ سره یو شو چې افغان میډیکل کمپلیکس دپاره په نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. که هغه په هره برخه کې وي باید موږ تاسو سره یو شو او دې دپاره کار وکړو. ډېره زیاته مننه بیا هم د وزارت صحت عامې نه چې دغه یو پروګرام یې برابر کړی او چې موږ یې هم په دې کې برخه راکړله او ډېره زیاته مننه. ټولو بدن خوشحاله اوسئ. یتیمان دشمار وتلی د غربت حد پری تمام دے د هر چا سیر گریوان دے شاهدان دشمار وتلی یتیمان دشمار وتلی د غربت حد پری تمام دے د هر چا سیر گریوان دے زما وطن افغانستان دے د خپل ځان راته ګران دے پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت شو چې وران دے پورا اصول سلوخت کالا یرغلون